بسم الله الرحمن الرحیم. خوګومینه والو السلام علیکم. اقبال محسن یم د لټون بونیر سره حاضر یم. دا موږ راغلي یو د ضلع بونیر یوه ښکلې علاقه چې د لیدو قابله ده. ښایستونه پکې غورځنګونه کوي، هر یو ځای ډېر زیات ښکلی دی. را سره جناب محترم مقرب خان استاد صاحب هم دی چې کله راغلي وو. دا غلو تنګی دی او دا د جنګدرې یو ښکلې بانډه ده د ضلع بونیر، یعنې د تورسک جنګدرې ښکلې بانډه یادېږي غلو تنګی. استاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې محسن بھائی؟ خیر دی. نو دا علاقه خو دې څه نه ولیده؟ ومې لیده. څه دې پکې زیات خوښ شول؟ نو دا سندري ډېره ښایسته ده یاره، ډېره ښکلې ده. د مرغو دا سندریز اوازونه، د سپرلي دا نښې، بلکل شینکۍ دی پکې، د کجوري ونې دي پکې، بلکل او ډېره ښایسته نظاره ده. زما خو ډېره زیات خوښ شو. زه یم چې یاره به دې کې موږ چېرته ځان لم پکې ښکلی کور را جوړ کړی. څومره ښکلی، څومره ښایسته او څومره خوند کوي. استاد صاحب څه مینهوالو ته څه ویل غواړئ چې راشي دلته نو دا علاقه ویني که څنګه؟ یاره لیدل خو هر ځای پکار دی، او بونیر خو جو ګل د نمیر دی. ګل د نمیر دی. استاد صاحب دا بوټي غونته چې دي که نه، دا څه شی ده؟ خو زما ډېر زیات خوښ شي. دا را لوړي دی دغه سره درته دا نوم یې زما نه په دې وخت کې هېر شو. دا زما ډېر زیات خوښ شي سر. وایلډ دغه وایي ځنګلي جي راځئ څه شی دی جي. الله پاک ته زمونږ دغه وطن، زمونږ دغه د وطن د غرونو دغه لمنې او دا څومره چې دا ښکلاګانې دي، الله پاک ته وکړي چې دا زمونږ دپاره د ټولو په دې ځمکه چې څومره هم خلک دي د هغوی دپاره د امن او د خوشحالۍ، د هغوی د سیلګرۍ د تندې د ماتولو سبب جوړ شي. استاد صاحب اجازت به غواړو مینهوالو ته په اخر کې څه پیغام لرئ؟ بس مینهوالو ته سلام پیش کومه، ټولو مینهوالو ته الله دې ښه ساتیار ځای کې چې امین. دعاګانې زمونږ دې ورته ورسي. ډېره مهرباني سر، ډېره مهرباني، ډېره مننه. خوږو مینهوالو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم. دغه لږ ساعت لپاره راغلو، په دې لاره باندې تلو چې د خوږو مینهوالو سره دغه ښکلې ښکلې نظارې را شریکې کړم د جنګدرې د غلو تنګي د دغې ښکلې شینکو سره. غلو تنګی نو دا تپوس مې وکړو چې یا دلته بغلاګانې کې دي، نو څه خبر یم، صحیح تاریخ خو بیا هم نه دی معلوم. خو بهر کې ستاسو ټول نه به اجازت غواړم. ډېره زیاته مننه. اقبال محسن د لټون بونیر سره د مقرب خان استاد صاحب د لوی الله په امان. الله په امان.